او دا نن چې موږ تاسې خلک راټولوو په ملت راټولوو که په قومیت باندې فهم ده که نه ده مسلمان به څه شي ته کار کوي موږ سیواړو تاسو ته د خدای صدا درښودلي که نه موږ سیواړو بیا ورته د چا بنده یې د الله تعالی بنده یې د چا په دین یې د نبي اسلام په دین یې د چا په ملت یې عادي موږ مشران چې هغه ډېر پوه خلک وو چې دا د ما بچی په ملت باندې جوړ شي په څه شي او داسې نه راته ویل قومیت دې څوک ده افغان یم اوس دغه ډېر لوی مصیبت ده د دنیا مسلمانانو نن سبا ملت ابراهیمي هېر کړی چې هغه اسلام ده هر چېرته مسلمانان په څه راټول دي په قومیت ما قصه باندې لږ څه نه پېژني اوس مثلا فلسطین کې په مسلمانانو دومره ظلم کېږي په ملت اسلام باندې ظلم کېږي نور مسلمانان قصه کې دي نه ولې په قوم باندې ظلم نه دی اوس زه افغانی ولې په قصه کې نه یم و په افغان باندې خو ظلم نه کېږي په چا کېږي په فلسطیني کېږي په فلسطیني پاکستانی مسلمان ولې په قصه کې نه دی په پاکستاني په سعودي ولې په قصه کې نه دی په سعودي ظلم نه کېږي په چا کېږي نن سبا موږ ټول قومیت ته لګیا یو دومره خفه سم دا د موږ شاعران چې د قوم د دې استغفر الله دا ته کومې خوا ته روان یو شاعره اسلام ملت یادوه ملت قومیت قومیت ګوره دومره متمرد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دع قوميت إن أكرمكم أتقاكم إن الله قوميت بك واتلا ابن أسقع نبي عليه الصلاة والسلام تراغي ويا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه دا عصبيت دا كناس زي وسلا لخبل القوم سر محبت ولدي وإلا دا طبيعي خبره ده د پښتون بل چا سره محبت د عرب له عرب سره د ازبک له ازبک د تاجک له تاجک د عجم د عجم دا بش لا بش دا طبيعي العصبيه ان تعين قومك على الظلم عصبيت دې ته چې خپل قوم سره والظلم ودرېږي دغه عصبيت ته اوس موږ دغه جې تر رسیدلی ولی د قومیت د عصبيت په نام د اسلام وصول تر کوله اسلام د ملت څوک ذکر هم نه کوي بس په دې نامه یې سره جلا کوو دا افغانۍ ده دلته ذاتي هندو تذکره اخیستی سي خو یو مسلماني نسي اخیستی سعودي کې سوری سي څنګه هغه ښه سړی ده دا بل که څلوېښت یا کاله تېر کې دا به بیا هم څه شی اجنبي ملت وپېژني دا به بل ځای بیا هم وکړي قل صدق الله الله رښتیا وایي فاتبعوا تابعداري وکړئ ملت ابراهیم حنیفا د مسلمانانو منځ کې ما به الاتحاد هغه باید ملت وي څه شی وي نن سبا موږ ما به الاتحاد څوک ګرځولی قومیت ځکه مسلمانان ټوټه ټوټه دي دا عثماني خلافت ولې ختم شو سل کالي ووتو چې اسلامي خلافت ختم شو دا ولې ختم شو اسلامي خلافت قومیت ختم کړو چا خپله په ترکیه کې عثماني خلافت ترکیه کې مصطفی کمال اتاتورک را پیدا شو وای موږ ترکان زموږ له قرآن او له اسلام سره څه کار ده ټول شیان په ترکي کړو عربي بخله رسم الخط نه وایستل عربي له خط نه وایستل لکه دا موږ پښتانه وایو معنا ولې وایي معنا وایي شی وایي شی وایي معنا وایي ته عرب نه یې کنه نو بیا کرکټ ولې وایي خو سوټی وایي کنه شی وایي بیټمن ولې وایي خو سوټور وایي کنه په نشره یا د دی والا شی والا و هغه ته دغه ته د سوټي لوبه وایي کرکټیا پښتانه چې شي لوبه د سوټي لوبه سوټور د باور دا ورته ښه مصطفی کمال راولاړ د ترکانو خبرې وکړه لاړ پاچي تر چا پورې محصوره شو له دې خوا نور قوم پرستان پکې راجع د سعودي شیخانو آل سعود او آل شیخ راجع شو خو موږ هم سعودیان دي موږ له ترکانو سره څه هغه سعودي جوړ کړو د اردن وال راجع شو د شام وال راجع شو د مصر وال ټول قومي تنظیمونه جوړ شو لا اسلامي خلافت اسلامي بلاک هغه سر وخوړ اوس یو خوب ګرځېدلی اوس شی ګرځېدلی اوس یې داسې مسلمان ته هم وایي هغه وایي دا څه شی وایي دا خو بیخي نوې کیسې دي جمهوریت مقابله کې دی غږېږي څه شي جمهوریت خو پلاني شیخ صاحب د موږ بزرګو کا تسلیم ہے څه شی ہے له بزرګ سره تواس ته خو 200 کال وړاندې بزرګانو تواس دا غوډه د نږدې بزرګان یا کله بزرګانو ټول جاسوسانو
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا سمائل إلى الحق وما كان من المشركين. دينولا جملة مشركان. فاس يهود نصارى عزير بن الله وياس عيسى